لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ده روزمره ژوند د آدابو د درس د سلسلې هغه آداب شروع چې په کم آداب مونږ له د ګرځېدو په وخت کې د پیادل تلو په وخت کې اختیارول پکار دي. د دې سلسلې نن کم آداب چې مونږه مخې ته کوو په هغې کې اولنی ادب دا دی چې کله هم مونږ ګرځو او ځو په لاره باندې پکار دی چې د لارې یو طرف ته ځو او په طرف کې بیا زیاته غوره خبره دا ده چې مونږ د لارې ښي طرف ته ځو. ځکه کوم حدیث چې مخکې په لباس په آدابو کې او دغه شان د وضو او د غسل په آدابو کې مخې ته راغلی و د عایشه رضی الله عنها په روایت سره چې نبي علیه الصلاة والسلام به په هر یو کار کې ښی اړخ اختیارول دا به یې خوښول تر دې پورې چې په سپلی پخپو کولو کې پیزار پخپو کولو کې او دغه شان په ویښته منګزولو کې به هم د ښي اړخ نه شروع کوله. چې مونږ کله هم ځو په لاره باندې د لارې په منځ کې نه ځو بلکې یو اړخ ته ځو او ښي اړخ ته ځو. ځکه د منځ کې تلل دا یو خو دا ده چې په دې سره به لاره بندېږي، نورو خلکو دپاره به لاره په موندل ګرانې او هغوی ته به تکلیف میلاویږي. او بله دا خبره ده چې موږ ته هم د نقصان د رارسېدو خطره به وي. په دې لاره باندې څوک کسې تیز رفتار رواني څه څیزو هغه موږ ته د نقصان رارسولی شي په دغې وجه باندې چې موږ د لارې په منځ روان یو. خو په طور خاص چې کله تاسو بیا سکول ته ځئ او راځئ نو په دغې وخت کې ډېر شي ماشومان دا غلطي کوي چې په روډ کې به ټول یو شان داسې به یو لین جوړ کړی په روډ کې پلن روډ لین به جوړ کړی او دغه شان به را روان. نو داسې چل په دا کار مه کوئ. ځکه اکثر حادثې د دې په وجه باندې راځي چې ماشومان د روډ خیال نه ساتي، د روډ نه یو طرف ته یو سایډ ته او په هغې سایډ باندې صرف چې یو کس سي په هغه پسې دا نور وروستو رواني څه کې مخکې رواني څه کې وروستو رواني په هغې په ځای باندې یو ځای شوي نه وي، د یو بل سره نږدې نه روان چې لاره یې نه وي تنګه کړي. دا ادب د دې خیال ساتل پکار دي. دغه شان په طور خاص د زنانو دپاره یو دا ادب دی چې دوی به د لارې په منځ باندې نه ځي، ځکه دا هم د دوی د پردې یو حصه ده. دوی به یو سایډ ته ځي یو طرف ته به ځي چې نورو خلکو ته لار کولاوي چې دوی ته هم تکلیف نه میلاویږي او نورو خلکو ته هم تکلیف نه میلاویږي. او دغه شان د لارې د راوتو د زنانو دپاره یو ادب دا هم دی چې کله دوی په لاره باندې ځي نو قدمونه به په نرمۍ سره اخلي چې هسې نه دوی څه کالې اچولې او د هغې اواز نورو خلکو ته ورسي. او دغه شان د دې ادب هم خیال ساتل دي د زنانو دپاره چې دوی کله د کور نه راوځي د څه ضرورت دپاره نو چې خوشبو نه استعمالوي په دې نیت باندې چې زه په لاره باندې ځمه او دا خوشبو به خلق محسوسوي. په دې باندې په حدیث کې منع راغلی ده او توبیخ دی بې رټنه او زورنه د دې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي.